د مقاومت په نوم جبهه هرات کې مو 2 طالب سرتیري وژلي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د مقاومت په نوم جبهې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دغې جبهې غړو په هرات کې 2 طالب سرتیري وژلي دي. د یادې جبهې په خبرپاڼه کې راغلي چې دا برید تېره شپه د هرات ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بدخشان کې طالبانو 4 لاریون کوونکي ټپیان کړي دي. د بدخشان په دارایم ولسوالۍ کې یو شمېر خلک د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو کښت د اړولو غبرګون کې لاریون کړی. باوري سرچینې وایي طالبانو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې له کبله یې 4 لاریون کوونکي ټپیان شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.